السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د امت مسلمه د پاره د ټولو نه لوی امتحان چې ورسره لاس او ګریوان دی او د هغې د کمزورۍ سبب ګرځېدلی او د دښمن د تسلط ذریعه ګرځېدلی ده هغه تفریقه بازانې او فرقې جوړول. او دا هغه مرض دی چې هرې فرقې والا دا دعوه کوي چې زه په حقه باندې یم او غیر زما نه چې دی نو ټول په باطله باندې دي. او کله چې دا مرض راشي نو په دې سره ورورولي ختمیږي، اخوت ختمیږي، په دې سره چې دی د توحید بیرغ او د هغې جنډه چې دی هغې په ځای د تعصب او د کرکې جنډې چې دی اوچتولی کېږي. زما محترم ورونو، د دې مرض په باره کې الله رب العالمین د امت خبردار کړی دی او یرولی دی او فرمایي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تاسو ټول د الله رب العالمین په رسۍ باندې کلکې منګولې ولګوئ او تفریقې هغه مه جوړوئ. او بیا یې نتیجه هم ذکر کړي که چېرته تاسو په دې عمل کې اخته شوئ نو ستاسو حالت به څنګه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تاسو د یو بل سره جګړې مه کوئ. که چېرته تاسو یو بل سره جګړې شروع کړې نو څه به وشي؟ تاسو به کمزوري شئ او ستاسو کوم رعب او کوم زړورتیا چې ده او کوم زور چې دی هغه به ختم شي. دا د څه وجې نه؟ د تفریقې او د یو بل سره د جګړو د وجې نه. دغه رنګې الله رب العالمین فرمایي ان الذین فرقوا دینهم، یقینا هغه کسان چې هغوی خپل دین تار تار کړی دی، وکانو شیعا، او بیا چې دی دا په ډلو باندې ایښل شوي دي، ډلې ډلې شوي دي، فرقې فرقې شوي دي. لست منهم فی شی. الله رب العالمین خپل نبی ته خطاب کوي چې ته د دینه په هیڅ شي کې نه، هیڅ قسمه او په هیڅ حالت کې چې دی دیو سره ستا هیڅ قسمه تعلق نشته دی. فکر وکړه په دې آیت کریمه کې چې څنګه به یو مسلمان داسې یو کار خوښ کړي چې د هغې په وجه الله رب العالمین د هم بیزاري اعلانوي او خپل نبي ته هم چې دی د امر کوي چې د خلکو نه ته بیزاری، ستا هیڅ قسمه تعلق چې دی د داسې قسمه خلکو سره نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرداری ورکړی چې زما امت به په 3 او یا ډلو باندې وویشلی شي او په دې کې یوه ډله چې ده هغه به جنت ته ځي او باقي نورې ډلې چې دی هغه به اور ته ځي. نو صحابه کرامو تپوس وکړه ای د الله نبي دغه یوه ډله کومه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما انا علیه واصحابي. دا هغه ډله ده او هغه لار ده چې زما صحابه کرام زما ملګري او زه پرې روان یم. نو دغه لار چې چا خپله کړه دغه خلک هغه کامیاب دي. زما محترم ورونو، نجات او کامیابي چې ده دا په کوم تنظیم کې نه ده، دا په کومو نومونو کې نه ده او کومو خاص بیرغونو کې نشته دی، بلکې کامیابي او د نجات لاره چې ده هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړي او صحابه کرام چې دی په هغه لار باندې تللی دي. نو که چېرته ته کامیابي غواړي نو دغه لار چې دی هغې پسې ونښله. او د دې ډلو ټپلو د ټول نه لوی نقصان دا دی چې دیو حق د خپلې ډلې تابع کوي، نه چې د خپله ډله د حق تابع کړي او د ځان او د غیر نور ټول په باطله باندې ښکاري او د دې ډلې دپاره دښمني کوي، خپلولي چې دی هغه خرابوي، د یو بل سره کرکه او نفرت کوي، د یو بل سره دښمني کوي او حتی تر دې چې د یو بل قتل پورې چې دی ځي هغه به څه کوي؟ د دې ډلې د وجې نه او د دې د مینه محبت یې دومره زړه ته کوشوی چې د ټولو نه هر یو شی چې دی دغه ډله او دغه تنظیم ورته ښکاري. د سلفو صالحینو دا لار نه وه. امام مالک رحمه الله فرمایي چې د هر چا خبره هغه منل کېدلی هم شي ورد کېدلی هم شي وي، سوا د دې قبر والا نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته اشاره وکړه. او د ټول نه لوی نقصان هغه د دې ډلو ټپلو او د حزبونو دا دی چې وفاداري او خپلولي دوستي دا هر څه چې دی موږ د یو ډلې لپاره خاص کوو. که چېرته دا کس تا خپل قائد ومنه او په دې ډله کې شامل شوې نو ته زما وروره مي، ته زما ملګری مي، ته ښه سړی مي، ته مسلمانه مي، ته په حقه باندې مي. که چېرته ته په دې ډله کې نه وې نو بیا نه ته مسلمان یې، نه ته ښه سړی، نه مؤمن او نه د دې خلکو او د دې ملک په خیر باندې. داسې قسمه نظریې چې کله جوړه شي نو په دې سره چې دی د مسلمانانو په منځ کې هغه اخوت ختمیږي، تفریقې جوړیږي او اسلام چې دی موږ همیشه د یووالي طرف ته رابللي یو.